کېدای شي چې د جیټ پیلوټ نشي خو ډبل ډول پرواز کولو لپاره کېدای شي ستونزه ونه لري. یعنې څنګه جنرال صاحب؟ موږ دلته نشو پاتې کېدلی ورور، یعنې د اتلانو ډلې څنګ ته ځو، له هغوی سره یو ځای کېږو. دلته ډېره چوپتیا ده ملګرو. هغه هم ډېره زیاته جګړه صاحب. هغوی چېرته دي نظره؟ پیدا یې کړئ، زر کوئ هغوی پیدا کړئ، ورشئ. جګړن صاحب ته کوي. د اتلانو ډلې سره اړیکه ټینګه کړه او ډېر پام پرې کوئ. امر پرته کیږي که اړیکه دې ورسره ټینګه شوه ورته ووایه چې دوی حرکت کړی وزغمئ. جګړن صاحب حسنم زه همدلته پاتې کېږم. جګړن صاحب زه هم پاتې کېږم. ته لیدنه لرې الیاسه، ته لاړ شه. جګړن صاحب او یا متر ان له هغه نه هم نږدې شول. صبر وکئ. اتلانو مونږ له ترهګرو سره جنګیږو. بختیار او محمد امین دې ملکي کسان وباسي. حق مو راوبخښئ ملګري. قوماندانه ته څه کوې؟ ودرېږئ. امینه محمد امینه حرکت مه کوئ. محمد امینه د لیونیو په څېر حرکت نه ترسره کوه. الیاسه زر کوه بمونه ترې واخله. محمد امینه صبر وکړه وروره. محمد امینه ګوره ما مه لیونی کوه. هغوی دلته راغلي دي، نور ملګري هم لږ وروسته راځي. ومې ویل د بمونو کلیبر سره بېرته موږ له هغوی سره نشو جنګېدلی، وخت نه لرو، نشو وتلی. جګړن صاحب شل دېرش متره. صبر وکئ. ما ته وګوره، درته وایم چې له بمونو سره یې کلي بېرته ونښلوه. دلته ملکي کسان دې ونښلوه. ته اندېښنه مه کوه، په مایس هم نه کېږي وروره. محمد امینه وروره زه هغوی وژنم، تاسې به هم له دې ځای نه ووځئ. زه دوه ورونه لرم، مور او پلار لرم، کورنۍ لرم. بختیار هیڅوک نه لري. وروره آذربایجان ډیر سخت حالت تیر کړی، ډیره قرباني ورکړې ده. زه نور نه غواړم چې سخت حالت ووینم. زه هغوی ختموم. زه باید تاسو له دې ځای نه وباسم. لاره خوشي کوم، له دې ځای نه ووځئ، لاړ شئ. له هغې نه وروسته ستاسې کار دی، هر څه چې کوئ ویې کوئ. ملکي کسان دي حیدر نه کېږي. خو ډېر وخت نه لرئ، باید له دې ځای نه ووځئ. محمد امین محمد امینه وروره داسې مه کوه. نور نو زه غواړم چې د خپلو شهیدو ملګرو څنګ ته لاړ شم. د خدای په امان.
اشهد ان لا اله الا الله. جګړن صاحب هغوی راغلل. لومړی بریدمنه امر وکړه جګړن صاحب. ملکی کسان بیولو ته چمتو کړئ. د دې ځای نه وځو. امر هم پر ځای کیږي. جګړن صاحب حالا واشهد ان محمدا عبده ورسوله. څه کوي؟ شاته وګرځه، شاته وګرځه، شاته وګرځه کنه. سمه ده، ودرېږئ. ډزې مه کوئ، زه تسلیمیږم. دا ته څه کوې؟ هې را وګرځه. ودرېږئ. جګړن صاحب، جګړن صاحب محمد امین ور روان دی. مداخله مه کوئ سلجوقه. مرا نږدې کېږه، هملته ودرېږه. خدای دې هغوی ووایي. زه تسلیمیږم. زر کوه، لاسونه دې پورته کړه. وروره هغه څه کوي؟ ومې ویل زر کوه، لاسونه دې پورته کړه. ژوندی دې وي قره باغ، ژوندی دې وي د ترکانو نړۍ، لاسونه دې خلاص ژوندی دې کړه. وي مبارزان. کنه نو بلم دې. اتلانو حرکات پایل کړئ. حالا چغدن، حالا له دې ځای نه وځو. امرا څه وشول؟ دا د څه شي غږ و؟ نه پوهېږم، نظاره څه خبره ده؟ نه پوهېږم کارونه، خو اوس به زموږ کسان ځان پوکي. مخکینی کسانو یو ځل لاړ شئ، وګورئ، بیړه وکئ. حالانو شاوخوا ته ډېر پام کوئ، شاوخوا ته خپاره شئ. حالا
جګړه نه ودې لیدل چې محمد امین څه وکړل بختیاره هلا هلا بختیاره هلا نه رزیلان را روان دي شیخ د ملګری دوه کسان پاتې یو خپل پزر او باسي وشتلی شي که یې راونه باسي بیا یې هم وله بېشکه جلۍ ډېره ښه نښه دې وویشته ملګري البته چې ستا یم دي ژوندی اوسه جګړن صاحب کیسه یې مفته شوه جګړن صاحب مخکې شئ موږ هم ځو ته څه کوې جګړنه ها ملکي کسان ژغورې که نه البته ویې ژغوره آفرین آفرین ته هغوی چېرته بیایې ها بختیاره رښتیا چې ډېر خواشینی یم خو که محمد امین نه وای له دې ځای نه نه موږ او نه هم د ملکیان روغ وتلی شو امکان یې نه درلود رښتیا وایي که نه رښتیا وایي خو بیا هم د چا زړه سوځي وروره هله وروره له دې ځای نه وځو ملکیان هم وباسو چې د محمد امین سترګې شاته پاتې نه شي سمه ده دا ونیسه دوربین ما طرف اچوه هغوی ځي کلیوه ترک اسکر هغوی ځي تر ډاډمانې ولیده زرکارون ته خبر ورکه هغوی ځي کارونه کلیوال ځي هغه هم لاسکارو سره یو ځای ځي داسې ده کارونه وایم چې هغوی ځي پرېږدی چې لاړ شي ته لیونی شوی یې نه نه یم لیونی شوی نظره تاسو ته چې څه وایم یوازې همغه وکړئ پرېږدی چې لاړ شي تاسو یوازې حرکت ته چمتو اوسئ سمه ده زه له دې سړي نه ډېر په تنګ شوی یم دا سړی لیونی دی اعصاب یې خراب شوي دي څه یې وویل څه یې وویل ویې ویل پرېږدی چې لاړ شي بیخي هم داسې یې وویل پرېږدی چې لاړ شي
ډېر ښه سمه ده لیوانه یې ها ټول لیوانیان دي راځئ آیتان دا دې ولیده څه شی دا د کارلان کیچ پاشا د جیب د ټلیفون لګښت بیل څومره به وي هغه ته تر ټولو ډېر د 10 روپۍ بیل راته څومره راغلی 150 څه 150 او باور مې نه راځي ته وګوره داسې نه چې پاشا صاحب دوکه شوی وي هغه خبر دی تا ورته ویلي نه زه نه غواړم چې په ما غوسه شي سمه ده زه ورته وایم پاشا صاحب څنګه یې څنګه یم په اصل کې وګورئ زه په خیالونو کې ډوب یم خیالونه وینم لور جانې تاسو څنګه خیالونه وینئ له دې ځای نه وځم یوې نامتو قهوهخانې ته ځم او همدارنګه هلته پوره زر ګیلاسه چای څکم هغه هم ډېر خوندور چای داسې هلداره دم شوی چای خو زما په مخ کې اوس دا ایښودل شوی پاشا صاحب د ټلیفون لګښت بیل ډېر زیات راغلی راغلی دې وي پاشا صاحب 150 لري خیر دی ګورې موږ نیوکه کولی شو یعنی دا هیڅ نورمال نه دی په چا چې دومره لګښت راځي هغه هرومرو د هېواد نه بهر چا سره غږیږي زه دلته لږ یوازې پاتې کېدی شم سمه ده پاشا صاحب څنګه چې تاسو غواړئ ګورې بیل له ما سره دی وروسته بیا خبرې کوو بیا هم زه یم انقرینا ترکینا محمد عارف کرلنگیچ متقاعد توران جنرال ما درته وویل هغه نه غواړي چې له تا سره خبرې وکړي سمه ده خانو داسې چې د نو بیا ورته ووایه چې ما ورته د ډګروال کوپوس په اړه زنګ وهلی دی ډګروال ابراهیم کوپوس مهرباني وکړئ زویا زه کرلنګیچ یم محمد عارف کرلنګیچ زه تا ته د ابراهیم په اړه خبرې کوم د ابراهیم کوپوس په اړه د ورور په اړه دی کوم خبر شته دویم بریدمنې لا چلانو سره اوس مې اړیکه نه ټینګېږي ډګروال صاحب ډګروال جوهر زنګ ووهه دغې سیمې له دریو نورو کلینم د برید خبر ورته راغلی او وی ویل چې اتلانو ډلې ته رسېدل نور هم سخت شول ډګروال صاحب بیا هم هڅه کولو ته دوام ورکړه امنون پر ځای کېږي ډګروال صاحب څه وایې صاحب وایم ژوندی اوسې څه به ووایم که ټوکې کوې نو طبیعت مې ښه نه کوي د خدای لپاره ټوکې کول چېرته او زه چېرته خو پوښتنه کول شرم دی خو ستا د لاس لاندې څو تنه عسکر دي ها دا څه ډول پوښتنه ده صاحب یعنې تقریبا څو تنه عسکر به بیا د دې پوښتنې ځواب چاته نه ورکول کېږي تا ته
په هر حال خو زه به ووایم 300 ته به ووایې چې 500 یعنې ځینې وخت داسې له ځان سره فکر کوم وایم چې دا د اولاد درد څومره سخت دی کنه ډګروال صاحب زه یوازې سره لرم والله چنده هغې درد هم نشم زغملی خو ته چې 300 اولادونه لرې ان 500 اولادونه لرې څنګه یې درد زغمې ها یعنې والله خدای ته ډېره دعا کوم او وایم چې خدایه ته له کوپوس بابا سره مرسته وکړه ځکه چې تیغه ډېره لویه ونه یې کوپوس بابا په هر شاخ کې ډېرې میوې لري د دې لپاره چان یو شاخ هم مات نشي داسې ډېرې هلې ځلې کوي والله دا کار ډېر سخت دی کوپوس بابا بابا څه شی دی ډګروال ووایي ډګروال صاحب بس هغوی د روغ رمټ وژغورل شي نور له خدای نه څه نه غواړم اسرا څنګه ده سیفو اسرا ماشاءالله بیخي ښه ده بیخي ښه ده یعنې ما هر څه سمې داره کړي دي هو اڅه مو وکړه کوبیلایا ځای ته ورسېدی او که نه راورسېدو همدا اوس راورسېدو سلوات وروره حسن هم هغه له کرو سره اوسي خو ګورې ډېر پام کوئ ځان ونه کوئ زره ده شي چې راتللی ځان سره ډوډۍ هرومرو راوړئ سمه ده هله نو د خدای په امان څه یې وویل ته خپل اترونه پیژنې ها البته چې هغه پوه شوی چې هغه جلۍ لیلا کې اوسېږي ډوډۍ کلچې پیراکې کیک غواړي چې هر څه تیار کړي دا خو د سلواترور عادت ده که نه ګوره که موږ خپل ترور کنټرول نه کوو نو د اونۍ په پای کې به د جلۍ 6 کیلو وزن ډېر شي والله رښتیا وایي ها نه ده اسرا خدای په امان کوبیلایا وره اسرا راځه څنګه یې خورجانې ها پلار دې څنګه ووهه راته یې وویل چې تاسې راپسې راځئ سمه ده موږ هم خبر یو وګوره په دې ونه کې ښه چکر وهو سمه ده پوهه شوې سمه ده کوبیلایا وروره خو که زه تاسو ته زحمت در نه کم دا ته څه وایي د څه شي زحمت داسې هم کېدلی شي الله زه تاسو سره پیژنم دا بیرسانده او دا هم اسرا اوی قربان نشم سلواترور مشارکه وي حالا زر کوئ کوبیلایا و دې لیدله که نه ومې لیدله خو که زر کور ته نه ځو بیا سمه ده زر نو ځو ګرانې ته د دې کار په اړه څه وایې د کوم کار په اړه ملګريه هغو رازیلانو زموږ د اړیکو ټینګولو مخه ونیوله سټلایټ د هغوی د کنټرول لاندې دی موږ هم له هغه کلي نه داسې په آزاد ډول سره ووتلو حیدر همداسې ده ملګريه آسان کارونه زما نه خوښېږي زه په آسانو کارونو شکمن کېږم پوه شوې شکمن کېږم دا کار په اسانۍ وشو ګوره کان ملګريه زه په ژوند کې له 2 شیانو نه ډارېږم یو له ورېندارې نه دی له ګوګچې نه دویم کوم کار چې په اسانۍ سره ترسره کېږي موږ باید له هغه کلي نه په اسانۍ نه وی راوتلي ګوره زه درته وایم دلته یې لیکم په دې کار کې هرومرو رضالت شته بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ رښتیا وایي خو خدای دې موږ ته خیر راپېښي حیدر الیاسه امر وکړئ جګړن صاحب له امرا سره دې ځای بدل کړه امرا پر ځای کېږي امرا له الیاس سره دې ځای بدل کړه امرا وروره ځای بدلوو څنګه یې بختیاره هیڅ ښه نه یم کانه هیڅ ښه نه یم که له ټپ نه دې ډېر په عذاب یې شه بایرام ته ووایي او چاره وکړي نه د ټپ په کیسه کې نه یم کاش چې زه همالته مړ شوی وای خو په محمد امین څه نه وای شوي شهیدېدل زموږ سیوری دی بختیاره موږ نه پوهېږو چې هغه مو څه وخت له لاس نه نیسي بیا یې نن د محمد امین ورځ وه هغه هم شهید شو ځان دې سنبال کړه کانه له ما سره ژمنه وکړه چې کله دا ملکیان خوندي شول موږ بیرته راګرځو د محمد امین غچ اخلو
وینه په ځمکه نه پرېږدو. زه له تا سره ژمنه کوم بختیاره، د هغه غچ اخلو هرومرو خو لومړی باید د دې ټولو ملکیانو ژوند خوندي کړو. سمه ده، لومړیتوب همدا دی. هله ژوند یو څه وروره. په کراره ماشومانو، ملګري دوی د ژوند په خوند پوهیږي. هیڅ پوښتنه مه کوه جګړن صاحب. خدای دې مور او پلار ته نیک صالح لوی کړي. خدای دې ورته درد نه ښیي. دوی په رښتیا دي جګړن صاحب، په رښتیا. ته دوی ته وګوره. والله زما زوی هم ډوډۍ خوړل پیل کړي. قسم کوم چې له دسترخوان نه ډوډۍ کش کوي او خوري یې. ماشاءالله دی جګړن صاحب، ماشاءالله زمری دی. ستا لاسونه ښکلوي. هغه دا چې زموږ چې زمری یاد شو ملګریه، ذهن ته مې هغه خبره راغله. او ګوره جګړن صاحب، بیا یې مه پیلوه. په دې حالت کې ونه وایي چې زه باید خپل زوی ته جلۍ پیدا کړم. توبه توبه، الله الله. ته څه ډول ساده سړی بایرا ملګریه؟ هغه نه وایم. ستا او زما زوی هغه که چېرته یو ځای سنت کړو، مصرف به یې هم نیمایي راشي ملګریه. جګړن صاحب، زما ایران خو هسې هم سنت شوی، بیا یې څنګه سنت کړم؟ ها توبه توبه. یو ځلې بیا سنت که، زه دومره خاطر نه لرم. توبه توبه، الله الله. بیا مې اعصاب خراب شول. امرا، د جګړن حیدر څنګ ته لاړ شه، که نه نو ما لیونی کوي. خانو ته ډیره بیړه لرې، ډیره. هغوی زی ستا غږ جګ دی او که ماته هم داسې ښکاري. غږ مې وګوره، له عسکرو سره پرته له جنګېدلو نه لاس کسان مو مړه شول کارونه، او ته دلته په خندا سره وایې پرېږده چې هغوی لاړ شي. ته بیا ماته هم وایې چې غږ دې جګ دی. هو، ستا غږ ډېر جګ دی. خور دې په جګ غږ خبرې نه کولې. ستا خوی به چاته شوی وي. دا خبرې پرېږده. سمه ده. پلان دا دی ملګرو، هو لاړل خو لرې نه دی تللی. هغوی ته په راحتۍ سره رسېدلی شئ. ته هم ولیده. هله لاړ شئ. ته څه کوې؟ زه هغه کلي ته ځم. لږ ځان ښودنه کوو ملګرو. بای ځای لاړ شئ. ولیده، دا کار داسې نه کېږي. کارون بیخي له کنټرول نه وتی. ګوره هغه بیخي چټیات وایي، چټیات. زه هم همداسې وایم. هغه زما پیسې هم را نه کړې، خو زه خپل کار ترسره کوم. زه هغوی پیدا کوم، وروسته بیا ګورو. هلئ راځئ هغوی پیدا کوو. دا اوس هم پیسې یادوي. لاو ده
الیاس حالت څنګه دی زمریا جګړن صاحب کومه ستونزه نشته سمه ده ودرېږئ ودرېږئ بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ بایرامه څه خبره ده جګړن صاحب د ماینونو سیمه ده جګړن صاحب د ماینونو سیمه ده باید پام وکړو جګړن صاحب په ښکاره ډول څه نه ښکاري د ځمکې په سر هر ځای کې واوره پرته ده کېدای شي هر ځای کې ماین وي پوه شوم ټول یو قطار شئ ټول یو قطار شئ ماشومان ونیسئ حرکت ونه کړئ ټول یو قطار شئ تاسې ټول یو قطار شئ خدای دې ووهي دا ماینونه له کوم ځای نه شول اوس معلومه شوه چې هغو برازیلانو ولې موږ پرېښودو چې په اسانۍ له هغه کلي نه راوځي هغوی په دې پوهېدل چې دلته ماینونه دي رزیلان څه کوو ملګري پلټونکي اعلان نه لري دوام ورکوو حیدر ملګري دوام ورکوو خو پلټونکي اعلان نه لرم جګړن صاحب زه مخکې تللی شم زما په پل قدم کې دی هسې نن بله چاره نه لرو سمه ده الیاسه بایرامه خپل ځای کې پاتې شه اتلانو ما ته غوږ شئ هر څوک دې ډېر پام وکړي امرا سلچوکه شاته تاسې ووسئ وروره سلچوکه هر څوک چې راتلل ویې ولئ له موږ نه ساتنه وکئ امرم پر ځای کېږي امرا حالا زر کوئ خدای دې زموږ مل شي الیاسه حرکت وکړه امرم پر ځای کېږي اوس نو هر څوک دې د مخکیني کس په پل قدم کې دي سمه ده یو ګورئ له خطر نه ووځئ د مخکیني کس په پل قدم کې دی ټول یو قطار شئ ماشومان مو مخکې کوئ یو قطار الیاس حرکت وکړه دا دی حرکت کوم قطار مه خرابوه ماشومه الیاسه ماشومه ونیسه الیاسه خیرات دی ګرانه ته چیرته ځې هله نه وځې د مور څنګه غالبه وروره دا وخته راځه زمریا الیاس هلته څه وشول جګړن صاحب په ماین برابر شو خدای دې هغه رزیلان وبخي غالبه ماشومه وخت له شاته وګرځه جګړن صاحب زما د پښې لاندې ماین دی د ښې پښې الیاسه درځم وزغمه درځم الیاسه در راهم زما اندېښنه مه کوه
جګړه سم د کې په خلاف سمه ده ورو بوزوکا دلته یو بل هم شته پوه شوم حیدر آرام اوسه زما ژغورو دي امن پر ځای کېږي جګړه سي آرام اوسه هلا حیدر هلا حیدر را روان دي جګړن سه خدای دې هغوی ووهي ټول په خپلو ځایونو کې کښېنئ 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 ماشومان په خپل غېږ کې ونیسئ کښېنئ سلچوکه ما ته غوږ شه که مچ هم راغی ویبلئ پوه شوئ هېڅوک مه پرېږدئ چې نږدې راشي حاله زما ریا امرم پر ځای کېږي جګړن سه امرا چمتو یو وروره هغه وروره د هغه هلک د پښې لاندې ماین دی ماین هغه په ماین برابر شوی هو رښتیا وایي خو له هغه سره د مرستې کولو لپاره موږ باید دا ستونزه حل کړو سمه ده سمه ده وروره سمه ده ډېر ښه اوس نو ماته شماله وطن ووایه هله ګرانه امران پر ځای کېږي وروره دا تالانو ډله په سخت حالت کې ده راتلونکې برخه له سره مخ دی باید بیړه وکړو ما ته وګورئ کله کومې ستونزې سره مخ شوی ما نه پوښتنه وکړئ په ریاضي کې ښه یم ژوندی دې وي ترکمنلند راځئ چې خوښ مو شم ژوندی دې وي ختیځ ترکستان اوه جګړه په دې ځایونو کې به یو ترک هم پاتې نه شي که چېرته زه اوسم که چېرته ونه اوسم تاسې هرومرو ماتې خورئ دلته دې زور واچوه اچوم پام کوه چې پرې نه سمه ده